خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فریښته یې ژوند له تا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې. ګل رخسار بیبي او حضرت ګل صاحب او ډیره مننه کوم چې ډیوې ته وخت ورکړی. اول د ستړی مشه وایو السلام علیکم څنګه یې تاسو خیر تاسو د ټولو ټیم ډیره مننه خوشاله اوسئ چې موږ لم وخت راکو الله مباد لره ډیره مننه او کتونکو ته هم ډیر سلامونه او کتونکو ته زما لاړه خادمین او د خلک ډک سلامونه. ډیره مننه ستاسو کومه چې تاسو ډیوې ته وخت ورکوئ. اوس خو مې یو البم شروع کړی دی د غزلو او موسیقي ډېره ښه ده. امید کوم چې مینوال به یې خوښ کړي او محنت مې پرې ډېر زیات شروع کړی دی او بس دغه شان روان یو. دغه شانتې روان دي او څومره مودې نه سندرې وایي. اول خو شاده تپوس کوم چې د حضرت ګل صاحب خو کابو کې دی که نه دی خو اخوا دې خوازي راځي نه که نه او لږ ډېر کابو کې دی نه څومره حضرت ګل صاحب دا خبره رښتیا ده که څنګه دا راته الله چاله داسې کورودانې ورکړې نو هغه چېرته هم نه ځي د خپل کور نه علاوه بل چېرته نه ځي. صحیح ده مطلب دا دی چې هر څه کنټرول کړي. نو ګل رخسار بیبي ستاسو نه به زمزمې هم اورو او د ګل رخسار ټپې خو ځان ته څه وایي دا خلک وایي که نه ستاسو مینهوال وایي. نو تاسو راته وایي څنګه ته محسوسېږي په داسې حالاتو کې چې کور والا هم یو لوی افطار ده خلک یې خوښوي. لکه زه په دې فخر محسوس کوم چې نه د دې په دې وخت کې استاد شته ولې چې ما سره ژوند کوي نو ما ته اندازه کېږي لکه داسې پریکټیکل د دې ریهرسل هم نشته خو چې څه ورکړي د بره نه دې ته میلاو شوي نو لکه دا زیاتتر سپورټ چې کم دی دا په خپله ځان سپورټ کوي. لکه زمونږ خو دا تږي وي چې کیمره ولګو سټوډیو ته لاړ شو ټریک جوړ شي خو چې بیا په ټریک کم کار دا کوي که نه نو لکه هغه استاد هم دا نشي ویلی چېرې لکه دا څه کوي بس کم طرز چې خول شوي دا وایي نو لکه دا ده چې انشاءالله لکه زه پې فخر محسوس کوم او چې څومره پورې کېدی شي لکه دا بل دا ده چې لکه دا چې څومره ځي نو خلک وایي چې دې ته د سپورټ ضرورت دی خو زه به دا ووایم چې دې ته د سپورټ ضرورت نشته دې ته بس صرف دغه ضرورت دی چې دا مخکې ورسي لکه څنګه چې ستاسو سره په سکرین باندې ده دغسې چې د هر چا سره دا په سکرین باندې دغسې راشي نو خالي خلکو ته خول پکار دي. بقایا زه پې لکه دغه فخر محسوس کوم چې ښه ګانه کوي او داسې لکه هغه خبره هم نشته چې یا اکثر ډېر خاوندان دا وي چې وایي چې یاره دې کې دا څه کوالټي ده پرېږده چې بس دا دې سره وي او څوک یې وانوري نو دا خو پکار ده چې لکه که هغه په هر بیس باندې وي چا کې څه کوالټي وي نو هغه مخکې خلکو ته رسول پکار دي خلکو ته رسول پکار دي. وبخښئ تاسو خبره دوباره وکړئ ګل رخسار بیبي یو ځل بیا راته ووایئ. وایم چې زما غټ سپورټر مطلب دا دی چې دوی دي که دوی نه وو نو امپاسبل وه چې زه دومره مخکې راغلم. او بله خبره دا چې لکه پریکټیکل داسې پروفیشنلیزم لکه پروفیشنل ویډیو هم د دې نشته. تاسو که څومره ویډیو کتلي سټوډیو دننه به د دې ویډیو شوي داسې آوټډور د دې ویډیو هم نشته نو انشاءالله اوس چې راتلونکي څومره ویډیوګانې ښه به کېږي او باقاعده به آوټډور کې لکه په ښه لوکیشن باندې لوکیشن به هم ورسره مونږ کریټ کوو خلکو ته به ښیو چې یاره مونږ ښه لوکیشن باندې ښه ویډیو ښه لوکیشن باندې ښه ویډیو کوي. ګل رخسار نه هم ډېرې پوښتنې لرم وخت هم مونږ وبخښئ په تکنیکي مسلو د وجې لږ ضایع شو رانه خو ګل رخسار درته سندره ووایي چې ته سندرې خواهش دی کوې چې ګل رخسار نن خو راته پلانې سندره ووایه که نه یاره زما خو یو سندره ده او اوس هم ویل غواړم چې ویې وایي او هغه د مور باره کې ده نو اکثر چې زه ډېر زیات داسې خفه شم که نه نو په دنیا کې یو مور وي چې هغه د بچي سره ډېره مرستې کوي او ډېرې شپې ورسره شوګیره د مور دغه رشته دا یو داسې رشته ده چې دا په ژوند کې یو پېره میلاویږي او دې چې څومره هم قدر وشي نو کم به وي او څومره خیال هم وساتلی شي. خو دې ځای کې به زه ګل رخسار بیبي ته هم زه خواست کوم چې د حضرت ګل صاحب دغه فرمایش پوره کړي زه خو وایم مننه خوشحاله نه لکه دا چې زه ډېرې سندرې هم وایو نورې هم وایو نورې سندرې هم د نه اورو نورې زمزمې هم د نه اورو خو خیر دی حضرت ګل صاحب نه خفه کوو ځکه چې کوم دی نو ګوره حضرت ګل صاحب خو موږ سره ډېره مرسته ده که نه
څنګه تاسو په عزت باندې مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فریخته جلتا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینی مور خوږې مورې مور خوږې مورې ډېر ښه مور خوږې مورې او ډېر ښکلی انداز کې او ډېرو هنرمندانو دغه د مور په موضوع باندې شاعري ویله بیا دغه شاعري هم ډېرو هنرمندانو ویلې ده خو تاسو ډېر ښکلی انداز کې وویلې شروع د دې فن د دې میوزیک شروع چې تاسو کوله ګل رخسار بیبي نو دا کله کړې وه کوم عمر کې هم کړې وه شروع خو بیسیکلی مونږ سنګران خو نه یو خو زما امي چې کومه وه رخسار د هغې نوم هم ما په ځان ایښی دی هغوی صرف رخسار و او زه ګل رخسار یم نو زما امي په 2003-4 کې چې کله 3-4 سنګرانې وي په هغې کې نازیه وږمه نغمه بیبي شوه داسې ښې سنګرانې وي چې په هغې کې زما د امي نوم هم شمیرو او 1.5 سل کیسټو پورې به زما مور کړي نو هغه ټایم کې خو زه ډېره وړم خو هغې ته به مې کتل نو ما یو ورځ د امي استاد راغلی و زه لږه شام ځان سره ګنګناوېدم نو هغې ما ته وی چې امانت علي استاد تاسو به پیژنئ اردو ژبې سره تعلق ساتي نو هغې ما ته وی چې بچو ته بیا ووایه نو زه ورته ویم چې نه نه زه نه ویم نو کله چې نن هم هغې ما سټوډیو کې ویني نو ما ته وایي یاد شي درته چې ما درته وی چې بیا ووایه تا وی نه ویم نو چې ما تا کې دا ورځ لیده ځکه ما تاسو ته ویلو نو بیا ما سنگینګ شروع کو د لیلا مجنون پښتو کې ډبینګ کېدو نو د هغې دپاره ته لته په پیش باندې هغې ته ګانې کولو نو هغه ګانو له ډېر ښه سنګران راغلي وو هغه ټایم کې دا د 2004-5 خبره ده نو هغې ته تلې خو امي وه وکلته خو چونکې امي هغه ونه کړلې شوه هغه پیچ ډېر زیات چوت و نو ما هسې وی امي زه وویمه لکه زما شوق بچپن نه و سره ما وی امي زه وویمه نو چې هغه ما وی نو هغه بلکل په هغه پیچ باندې زما وکل راغلو او ټول اریان شو ټول پړکې ووالې چې لکه مونږ ته سنګره میلو شوه هغه البم په هغه ځای پروت و نو بس پس د هغې نه بیا ما لایف پروګرامونه شروع کړل بیا زما کیسټې شروع شوې بیا زه فارن ته هم لاړم نو د هغې نه پس بیا فنکشن نو هغې کې ویرېدم ای کې فایرنګ وشو بس هغې نه بعد ما پرېښود سنګینګ بیا چې کله حضرت ګل ته واده شوم نو چونکې سنګینګ زما د پلار ډېر زیات شوق و چې زه راشم دې فیلډ ته او زما اواز کتونکي وګوري او ستونزې خو ډېرې زیاتې وې ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې مونږ بیسیکلي سنګران نه وو نو ستونزې خو وې خو بیا مونږ وخت سره سره د یو زنانه په حیث باندې او څه ګڼئ که د حضرت ګل مرسته او دغه ستاسو د پلار مرسته او ستاسو د مور مرسته دغه د سره نه وي نو د نن ورځې چې کومه ګل رخسار ده دا به دغه ګل رخسار وه که نه دا به هېڅ نه و او زه د حضرت ګل د خپل پلار د مور د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم او زه به دا ووایم چې د حضرت ګل ما سره دومره سپورټ دی که هغه د فلم ګانه وي که هغه د شاعر ګانه وي که هغه د البم وي شروع نه واخله تر د دې وخته پورې لکه ما د بل کیمرې ته زه نه یم ولاړه او ما د بل په کیمره ویډیو نه ده کړې ځکه چې زه واده شوم ما دوی سره مشوره وکړه چې یاره ما هم ګانه کړې ده ځکه چې زما کشماله ګل خور و هغې هم سنګینګ کوو نو دوی به د هغوی ویډیوګانې کولې ما ورته یاره زما هم شوق دی چې حالات اوس بهتر شو زموږ د پښتونخوا نو زه هم غواړم چې زه راشم نو حضرت ګل بیا ما له مشوره راکړه چې زه تا پټول نه غواړم نو زه دې د سپورټ دا وایم چې د دې سپورټ ما سره نه و نو نن به زه دلته نه وم نن به زه عام جینۍ یم نن به تاسو یو عامه جینۍ وې او دغه شانتې نو دغه ده چې ستاسو حضرت ګل صاحب ډېره ستاینه هم روانه ده په فیسبوک باندې او تاسو لپاره هم دا وخت ډېر کامنټونه پیغامونه را روان دي سلامونه دي خو دې ځای کې غواړم چې تاسو نه څه واورو څه زمزمه راته وکړئ جی ولې نه
یو غانا تاسو ګل ویلو نو خفه نه حضرت ګل باندې څنګه وایو که دا جی تاسو ته پته ده چې کیمرامین د کیمرې شاته کار کوي د کیمرې مخې ته خو نشي کولی که نه دا خبره ده ګوره هغې خو ستاسو ډېره ستاینه وکړه چې کیمرامین ګوره د کله نه چې زما واده شوی دی نو ګل رخسار وایي چې ما بل کیمرامین نه دی ساتلی حضرت ګل مې خاوند هم دی هغه مې کیمرامین هم دی بالکل زه همدغه ویم که نه ته اوس ما ته د کیمرې ووایې نو زه به ښه د زړه د خلاصه کړو صحیح نه خو زما د وس کار نه دی او دا دومره اسان شی دی نه چې لکه سړی ووایي چې بس ټیک ده صحیح نو غواړو چې ګل رخسار نه څه وورو هسې ګل رخسار نه خوندور شروع د مسافرو دپاره کړو د مسافرو لپاره راته څه ووایو مسافرو ټپې خو نه خو زه به ستاسو دپاره د مسافرو دپاره یو ګانا ووایم نو زما په خپل ځاني ډېره زیاته خوښه ده ما ویلي چې کله زه په داسې یو موقع راشي نو زه به دا خامخا وایم سمه ده مننه محبت کول که هر څومره آسان دی د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي یو خاورې نه وجدا لرمه ګناهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي دا دې ټول دا باسم غړي لناستي که حسن دې کمین کرا کی باندې ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا زه هم ډېر حسینو مارمان خدا سینا ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا زه هم ډېر حسینو مارمان خدا سینا واه جی ډېر ښه ښکلی او ډېره مننه دی که دغه زمزمې نه ګل رخسار وي او دا راته ووایه ګل رخسار وي چې په پښتو کې یوازې سندرې وایې زه اردو کې هم ویم پنجابي کې هم ویم فارسي کې هم ویم او پښتو خو ډیفینټلی پښتانه یو پښتو کې غواړو نو زما د میډم جهان اواز ډېر زیات خوښ دی اکثر لزه د هغې غزلې اورم نو حضرت ګل ما ته وایي چې نیکه دې مړ دی دا ته څه کې لزه ورته یم زه څه وکړم زه مجبوره یم زما خوښ دي زه د هغوی غزلې ډېر زیات په شوق اورم په دغه په کومه ژبه پښتو نه علاوه په بله کومه ژبه کې ستاسو کمانډ زیات دی تاسو په هغې کې زیاتې سندرې وایئ او ځان سره زمزمه کوئ زه به غواړم چې لنډه غونډه زمزمه راته په هغه ژبه کې هم وکړئ که څنګه मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा ډېره مننه دغه زمزمونه ډېره مننه م کو او هسې د حضرت ګل ته فرمایشونه کوي که نه چې څنګه او جی د دې یو څو ګانې خوښې دي غزلې دي نو اکثر چې لیپټاپ کې دوی لګیا وي نو ما ته آواز وکړي چې زه ورشم نو زه ورته یم څه وایم ما ته پته ده چې ته به بیا ما ته پلانکې غزل ووایه نو بیا زه شروع شم کار پرېږدي بس بیا چیر کې ناست وي او زما ګانا اوري نو کل ورته ورکوي او فرمایشونه خو کوي خو د سندرو نه علاوه حضرت ګل د خوراک فرمایشونه کوي چې نن راته ګل رخسار کباب پاخه کا روجي پخې کا پلانې روجي پخې کا دغه فرمایشونه وي که نه خوراک کې خبرې مبرې کوي که نه نه نو جی د فرمایش نه بغیر کیږي نه
د څه فرمایش زیات کوي پخول خو بالکل نه راځي چې کوم آسان شیز دی لکه زه ډېر کوشش کوم چې زه چای ښه پخې کړم اکثر میلمانه راشي نو دته دا چل کوم پاسې ته پخې کړه چې نور باید او په کوکینګ کې لکه زه نه ګڼم چې داسې به څه شیز وي چې هغه ماله پخول نه راځي حضرت ګل چې مزیدارې پخې که څنګه چې موږ هم بیا ډېرې ښې پخې زما نه ښې پخې تاسو ته پته نه وه حضرت ګل په 2007 کې چایواله ما یو تصویر شیر کړو د نشترآباد کې چایوالا دکان دی تاسو به هم کتلی که چېرته کې ویزټ هم د نشترآباد کړي نو ډېر ښه دکان دی د خاني په نوم مشهور و نو موږ به د شپې کار کولو ایډیټینګ به کولو چې بجلي به لاړه نو زه به رالم د هغې غنګیټۍ ته به کېناستمه ځان له به مې 2-3 چنکه 2-3 بجې به وې د شپې نو په هغې کې ما تصویران ویستو نه ما شیر کړو ټولو به راته وایي دا د چیو کار دی کله نه کول چیو کار دی کله نه کول نو چې مطلب مزیدارې پخوي ښه او رابو شو دې ته ګل رخسار تاسو وړاندې خپلو خبرو کې د خپلې امي د خپلې مور او د خپل پلار ذکر وکړو چې مور سره کنسرټ له تللي وې کورنۍ کې څوک سندرې وایي ستاسو کم د فن د هنر میدان سره علاقه لري یا پهله ځل خو امي وي هغې کې خو ډېر مشکلات زه ووایم چې هغه خو مونږ کلی وطن هم پسې پرېښودی و بیا ورو ستونزې ختمېدې ځکه چې د امي خاندان هم ډېر ټف دی او ما تاسو ته مخکې مو وي چې بیسیکلي مونږ سینګران نه یو نو بیا د هغې نه پس ما شروع کړه بیا زما کشماله ګل خور شروع کړه پس د هغې نه ګل خوبان شروع کړه ګل خوبان نه کوي ګانا او کشماله ګل او زه په فیلډ کې موجود یم ښه او ګل خوبان خو وروستو کې ډېرې سندرې راغلي دي یو خو هغه سندره یې ویلې وه هغه دغه واله اوس ډېره مشهوره شوې یم هغه ویډیو یې تور لونګ تور لونګ په سپینې غاړې نو ډېر ښه خو تاسو راته دا وخت څه به واوروئ دې وخت کې چې تاسو نه څه واورو ګل رخسار زما نه جی حضرت ګل صاحب ته هم سترګې په لارې پسې راته ویل غواړي نو دې وایي راته سمسمه دې راته وکړو بس موږ خو بس خبرو ته جوړ یو خبرې کوو نو که زه ووایم چې ما ته خپلې سندرې بالکل یادې نه دي زه چې سټوډیو نه کله بار شم نو ځان سره دنه تپوس کوم مونږ څه وویلې زما مغزو کې زیات ترکیني نه نو اکثر دا زما هغه سندره هغه ما اورېدله وه ډېره او هغې کې وایي که نه کوي یاري نو مه کوه را سره یاد دي د هغې لفظونه د هغې شعرونه ته یاد دي او لږ ډېر یاد دي بس حضرت ګل صاحب که ستاسو اجازت وي ضرور 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 خامخا مننه کنه کوي یاري خیر د یاري را سره مه کوه ګل ګل ورینا خوټګي را سره مه کوه ګل ګل ورینا خوټګي را سره مه کوه چې نه کوي یاري خیر د یاري را سره مه کوه ګل ګل ورینا خوټګي را سره مه کوه زرد شمشیرینا خوټګي را سره مه کوه ډېر ښه ډېره مننه دغه زمزمینه ګل رخسار بیبي او دې ځای کې که دندا تپوس وکړم ګل رخسار بیبي که پښتنه نه وی یا په بله ژبه کې نورو ژبو کې هم سندرې ویلې نن چې په کوم مقام باندې تاسو او څومره مینهوال لرئ تاسو او څومره پیژندګلو لرئ نو آیا مقام به هم دغه و که د دې نه به لوړ و او په نورو ژبو کې یا بل کوم کام سره تعلق لرلو یاره زه به یم چې دا زه نن څه یم په دې مې شکر دی او الله مې دې په دې خپله ژبه کې د دې نه هم زیاته بلنده کړي دا دعا مې ده او خپلې ژبې سره ډېره مینه لرم دا حقیقت دی نو او پاتې شوې بلې ژبې نو هغه خو زه هسې که څوک فرمایش وکړي یا څوک ووایي نو زه انکار نه کوم د اردو نه یا د فارسۍ نه یا پنجابي شوه نو زه وایم خو پښتو کې مې د الله مخکې بوځي بس دا مې ارمان دی دغه ارمان دی او راځم حضرت ګل صاحب ته حضرت ګل صاحب تاسو له خدای ډېر لوی زړه درکړی تاسو د خپلې مېرمن د خپلې کور والا د هغې هغه ټیلنټ
هغه هم ژوندی ساتلی دی دنیا ته ښایي او تاسو دا هم څنګه چې ګل رخسار په خپلو خبرو کې ویلي چې ما ته حضرت ګل وویل چې تا د دنیا نه پټه نه ساتل غواړم تا سره یو هنر دی یو آرټ دی او هغه ته دنیا ته ښایي خو په پښتنه ټولنه کې یا په دغه معاشره کې چېرته چې موږ ژوند کوو نو په دې کې خلک سندره خوښوي خو هنرمند یا آرټسټ ته هغه شانتې په درنه سترګه نه ګوري او که بیا یو خاوند خپله ښځه سپورټ کوي د هغې مرسته کوي نو عجیبه عجیبه خبرې ورته کوي تاسو راته ووایه د کوم رقم خبرو نه تېرېږئ د کوم رقم مصیبتونو یا دغه شانتې چې خلک ورسره تاسو مخ کوي او په کوم لفظونه تاسو دپاره کاروي نو هغې ته ستاسو ځواب رد عمل څنګه وي لکه ټولو نه پیله خو لکه تاسو ته ما سټارټ کې دغه خبره وکړه چې کله ته داسې یو موقع کې راشې یا ته سټوډیو ته ځې او یا په لاره ستاسو پېژنګلو راځي نو ډېر خو دا وي که نه لکه د پښتو ژبې سره چې کم مرسته کوي او کومه مینه لري نو هغه درته ډېر په ښه طریقه ګوري باقاعده په کال یا په میسیج باندې داسې میسیج به تاسو ته راځي چې تاسو به وایئ چې لکه کار خو زه کوم الان کې بل څوک نه کوي او د هغې باوجود تا ته داسې خبرې خو که چېرې مشرانو متل کړی وی چې سپی د نه غوږ یوسې ته به سپي پسې ځې که خپل غوږ به ګورې که نه نو که چېرې دغې خبرو ته او دغې خلکو ته دې وکتل نو بیا به هر څه پاتې او که دغه خلکه دې پرېښو نو ته به څه منزل ته لکه منزل به ووې څه مخکې به لاړ شي او چې څومره لاره وي انسان هغه وایي پتلو باندې ختمیږي چې ورته ولاړې نو نه ختمیږي نو چې څومره سفر کې نو سړی مخکې ځي خو زه به دا ووایم ګل رخسار نه به دا تپوس وکړم چې ګل رخسار دپاره ستاسو خبره کټ کومه بښنه غواړم څه خبره راته رایاده شوه جی ګل زما د خاورې دا داسې کوم دی ګل زما د خاورې چې تاسو سره علمزیب صاحب انټرویو کوله او ما کتو که نه نو په خدای یقین وکړه چې دا سترګې مې بلکل راډکې شوې او په 2006 په ختمېدو کې او 2007 شروع کېدو کې چې په هغې کې سک کیمرمي ایډیټ خو ټوټل پروګرام ما کړو په ویټي خیبر به چلېدو ګل زما د خاورې لکه واحد ګل صاحب شو رابعه تبسم شوه دغسې هغه هنرمندان چې هغه غریبانانو پرېوتو چې د خپل کور او د خپل د رزق درک کې هم نه لګېدو نو دا د علمزیب صاحب یو غوښتنه وه چې هغه دا کسان زه دا څومره هنرمندان چې دي دا چې زه راولم په سکرین نو لکه ما ستاسو هغه انټرویو کتل د علمزیب صاحب سره تاسو په ګاډي کې روان وئ او هغې هغه کمې خبرې او کم دغه د هغې د زړه هغه کم دغه چې ما کتو که نه نو زه په ایمان ډېر زیات یې خفه کړی وم بس الله پاک دې په هر چا رحم وکړي چې اوس دلته نشته که دلته وي نو نور به هم ډېر هغې څه کړی وی خو بهرحال جی مننه تاسو وایه چې هغه هنرمندان هغه آرټسټان که هغه زمونږ د سترګو پناه دي یعنې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي خو زمونږ هیر نه دي او د کومو مصیبتونو او کومو مشکلاتو نه چې هغې تېرېږي علمزیب مجاهد صاحب یو تکړه هنرمند دی او د پښتنو دپاره ډېر خدمات کړي دي خو هغه اوسه پورې ته ګیله هم ونه کړله چې پښتنو ته مینه یا کوم خدمت ما د پښتو ژبې کړی دی هغې صله ورته داسې میلاو شو چې هغه په ملک نه بهر ژوند د خپلو خپلوانو نه بهر ژوند تېروي خو خیر دغه ځان له خبرې دي ګل رخسار بیبي اړخ ته راځم او ګل رخسار بیبي نه دغه تپوس کول غواړم د شاعرۍ ذکر کېدلو د ګل رخسار لپاره شاعري کومه چې تاسو وایئ څوک درته غوره کوي دا پویټري په کوم بنیادونه او کوم شرطونه هم ځان ته ایښودي کوم رقم شاعري چې تاسو وایئ نو بس شاعري خو زموږ پښتنو له پکار دي چې لیکل هم معیاري کوي ویل هم معیاري کوي اکثر داسې شاعري راشي چې د هغې نه زما بلکل انکار وي او حضرت ګل ته مې هم ویلي دي چې زما په مایند باندې ځان پوه کړه لکه زما معیاري شاعري خوښه ده نو کوشش کوه چې لکه داسې فضول شاعرۍ نه ځان ساتي ښه شاعري د چا نه خوښه ښه شاعري د چا نه خوښه ډېر خلک یې خوښوي حضرت ګل صاحب پکې بیا نوم راغی نو زه به دې ځای کې بیا یو ټوکه وکړم ستاسو په اجازت باندې هسې حضرت ګل صاحب چې جنګ جګړه شي نو تاسو بد یې که ګل رخسار بیبي در باندې بد نو دا خو به بده ځکه وي چې باقي خو تاسو ښه پوهېږئ په دې خبره که چېرې دا تپوس تاسو نه ورکوم نو تاسو به بیا ماله څه جواب راکوئ ځکه خو موږ واده نه کوو مین خبره چې کله چې په کوم کور کې د دوستانې ماحول راشي که نه نو په هغې کې کله یو سیټ درنېږي او کله بل سیټ درنېږي که نه په هغې کې بیا دا خبرې نه وي چې یاره دې ما ته دا خبره وکړه یا ما مایند کړه زه پرې خفه شوم یا ما څه خبره وکړه دې مایند که نه زمونږ خو داسې ماحول دی لکه ښځه خاوند رشته خو جدا یو سیټ ټکه خو د یو دوستۍ او د یو ملګرتیا ماحول زمونږ زیات تر دی
په کار هم دغه شانتي دغه مشران هم وایي او پوهان هم وایي چې د ښځه خاوند ترمنځ تعلق اړیکې دغه برابر وي د کور ماحول هم زه چې په حضرت ګل باندې پوه شم چې لکه غلطي ما کېده که نه نو زه ملامت یم نو بس بیا زه حضرت ګل بس ما مه چېړه زما ماغزه خراب دي که نه ما ته پسې چې ځان روغ پوه شم چې بس باقي خبره مه زیاته بس دا غلی شي لاړ شي بلې کمرې ته صحیح نو بس هلته ختمه شي او کورنۍ کې نور څوک درسره ژوند کوي ګل رخسار بي بي دلته په دې کور کې کم کې چې تاسو دا وخت تا او حضرت ګل ژوند کوي نور درسره څوک دي زما یو زوی دی او د حضرت ګل 15 بچي دي نو چونکې د هغې امې د هغوی سره نه وي نو هغه هم زما سره وي نو د هغې تربیت د هغې سکول سبق د هغې هر یو شي لکه زما زه به دا وایم چې زما 6 بچي دي نو دا څه هم په ما دي صحیح سمه ده ما خو زمزمه باندې دغه سندرې وکړم خو اوس دویمه چې بله سندره ته زمزمه کړې زما ډیمانډونه هم لګیا دي سیوا کېږي کله یو سندره غواړم او کله بله سندره غواړم که نه نو خو خیر زه به دغه چویس تاسو ته پرېږدم په تلو کې زه به دا وایم یو خو دا ووایه خپلو زموږ لیدونکو ته چې دې نه به هم تاسو چې کوم ځکه چې ستاسو دا کار دغه فن دغه آرټ دی کې دې لپاره استاد هم ډېر ضروري وي او د استاد نه چې باقاعده زده کړه وشي نو هغه اواز نور هم پالې شي تاسو باقاعده زده کړه چا نه کړې دي که نه نه بیسیکلي خو مې نه ده کړې خو کوم چې مې وښی دی رحمان ګل نو هغه اکثر ناسته یم او مشورې هم ترې اخلم ښه طرزونه هم ترې اخلم نو هغوی که کوشش کوي لږ ډېر لګیا دي نو دې نه علاوه ما چا سره لا ریسل نه دی کړی او تاسو رحمان ګل صاحب ذکر وکړو رحمان ګل صاحب د کشماله ګل بیبي چې کوم خاوند دی میړه جی صحیح او هغوی هم په خپله هم ډېر شاګردان لري جی بالکل صحیح د هغه نه زده کړه کوئ په تلو کې ستاسو نه څه به راته اوروئ څه به راته زمزمه کوئ بیا تاسو ته اجازه درکړو بس په خپله خوښه به درته ووایم هم په خپله خوښۍ راته زه خو یم د حضرت ګل په خوښۍ ووایه حضرت ګل صاحب تاسو ورته ما خو ورته ووایي چې ټپي ووایه ټپي ښه دي مسافر ملګري ډېره خوښۍ او ډېر اوري نو بلکل نو بس زه خو یم د حضرت ګل دا خبره په سر سترګو صحیح چې مې ابۍ دادا خبرېږي مال بی زنا په ململ تړلی وینا پرېږده چې اوښکې مې بهېږي مرګ مې لیده جانان مې نه په خوله کومه د حال ویلو ځای مې نشته د ګیلو ډک زړګی به تور له هته وړمه جانان راشه که مې ګورې رستی تبۍ را باندې ږدي فنای کړما واه ډېر ښه ټولو مسافرو د دې ډالۍ وي د حضرت ګل صاحب له اړخه د ګل رخسار بیبي له اړخه او د ډیوه ریډیو له اړخه د ټولو لیدونکو ته او هغه لیدونکو ته څوک چې مسافر دي که چا په حجره کې هم شپه د خپل کور نه بهر هغه مسافر دی هغه ته دې هم ډالۍ وي څنګه مسافر یې که نه دا خو هغه ټوکه ده زموږ ورور دغه ویم تاسو هم مسافر یې وطن او کلي ثوابید او ناست په کوم ځای کې نو بس خیر خو مسافري دا خو دا ژوند سره ګوره تړلې خبرې دي که نه خو دا هغه یو سړی وي کور نه خفه شوی و که نه تاسې نو کور کې لکه حضرت ګل لکه ګل رخسار بیبي سره داسې خفه شي او بار لړ شي که نه خفه شوی نو بس لاړه بس داسې کور مخې ته ناست وم ماښام شي نو بس ماښام کې دغه زنانه کور والے طبیعت یې لږ ښه شوی دی داسې هغې بس ماشوم ته یې منډه پلار ته دې وایي چې بس بیبي وي چې راځه کور ته بیبي طبیعت صحیح شوی دی که نه ټیک ټاک دي حالات صحیح تم راځه نو بس ماشوم ته پلار ته وي بابا بس وي راځه وي بیبي وي چې کور ته راځه بس نور ته دسه نه ویم هغه ورته یې پرېږده چې په مسافرۍ کې مړ شم کور مخې ته ناست
نو زه تاسو ډیره مننه کوم تاسو موږ ته مننه وخت راکړه ستاسو. سره خبرې اترې وکړې او څومره وخت مې چې ناغست هغې نه زیاتې خبرې مې سره وکړې او خبرې ختمې نه دي نورو پروګرامونو کې نورو خبرې به هم کوو که خیري که ژوند د ژوندو خو تر دې دمه ستاسو ګل رخسار بیبي ستاسو او حضرت ګل صاحب ستاسو ډیره مننه کوم او په تلو تلو کې زه به غواړم خو زه به یو خبره کول غواړم په تلو تلو کې حضرت ګل صاحب تاسو او ګل رخسار بیبي چې هغه مور پلار هغه خاوندان هغه رونه د هغوی په کور کې ټیلنټ لري لکه د ګل رخسار په شانتې دغه شانتې نو هغوی له څه کول پکار دي تاسو به څه پیغام وي هغه مور پلار ته هغه خاوندانو ته هغه رونو خویندو ته ما غوښتله دغه مور او پلار ته دغه پیغام دی چې ما یو فلم کتو د امیر خان د هغې کې یو هلک هغه فوټوګرافر جوړېدل غواړي خو پلار یې وایي چې نه دا به انجینر جوړېږي خو ښه کافي وصف یې وکړي خو لکه هغه انجینر جوړ نه شي او هغه په هغه خپل چې لکه څه کې د هغې مرسته وه مینه وه په هغې کې هغه ډېر یو اوچت پروفیسر جوړ شي او هغې بیا یو یونیورسټي جوړه کړي او په هغې کې لګیا کار کوي نو مین خبرې مطلب زما دا دی چې چا کې ټیلنټ وي او هغه پلار رور یا خاوند یا مور دغسې هغه چې کم کې د هغې خوښه وي او مینه وي او هغې کې رامخکې کړو نو هغې کې هغه نوم ډېر ګټلی شي زما خو خپله لکه رایه همدغه ده او چې دې نه بغیر نو بیا هېڅ هم نه کېږي بیا هېڅ هم نه کېږي ګل رخسار بیبي زه به دا ووایم چې پښتو کې بلکې زموږ پښتانه چې کوم دي خاص کر نور خلک نه پښتانه سنګینګ ته ډېر زیات په بد نظر ګوري او زه غواړم چې سنګینګ ته څنګه یوز کې مطلب څنګه استعمالې سنګینګ بد شیز نه دی چې ته په ښه طرف ته بوځې ښه دی چې بد ته بوځې بد دی نو که څوک سنګینګ ته راتلل غواړي سنګینګ کول غواړي نو زه وایم چې هغوی له پټېدل نه دي پکار هغوی د ځان ښکاره کړي هغوی دې ځان ښکاره کړي ستاسو ګل رخسار بیبي ستاسو او حضرت ګل صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه کوم ډیوې ته د وخت ورکولو موږ سره دغه خبرو کولو او ډېره مننه کوم ما سره لفظونه نشته ستاسو ستاینه څنګه وکړم مننه څنګه ادا کړم مننه خوشحاله اوسه ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو همدا و د نن ورځې د ډیوا ستوري خپرونه تاسو واشنګټن ډي سي نه کتله د ګل رخسار بیبي او دغه شانتي د هغوی د کور والا حضرت ګل صاحب خبرې تاسو واورئ د خندا ډکې خبرې د خوند ډکې خبرې د ګل رخسار بیبي نه تاسو ښکلې ښکلې زمزمې هم واورېدې د ډیوا ستورو د خپرونې نه زه تاسو نه اخلم اجازت راتلونکي اونۍ هم په دې پروګرام کې به د یو بل ستوري سره ستاسو وړاندې راځو تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تل وی الله پامان